وخت و د کلي ټول خلک ویده و، خو د هدیرې له طرفه د ډول آواز راتلو، داسې آواز لکه څوک واده کوي. خو حیرانوونکې خبره دا وه چې په هغه هدیرې کې څو کاله مخکې ټول کورونه خالي شوي وو. خلک به ویل چې هلته جنات اوسیږي او هر څوک چې د شپې هلته تلی بیا به بیرته نه راستیده. هماغه شپه یو غریب ځوان چې نوم یې حیات و د خپل کور مخې ته ناست و. ناڅاپه یې د یوې ښځې ژړا واورېده. هغه راپورته شو، شاوخوا یې وکتل، خو هیڅوک نه و. بیا یې آواز واورېد: ما مهرباني وکړه، زما مرسته وکړه. حیات ورو ورو د آواز طرف ته لاړ، د کلي تر پایه ورسید او هلته یې یوه سپینه جامه اغوسته نجلۍ ولیده چې د ونې لاندې ولاړه وه. د نجلۍ سترګې سواوې او مخ یې ډېر غمجن ښکارېده. حیات وپوښتل: ته څوک یې؟ ولې ژاړې؟ نجلۍ ورو وویل: زما واده دی، خو زه نه غواړم. که تاسو هم داسې ویرونکي او راز ډکه کیسې خوښوئ نو همدا اوس ویډیو لایک کړئ، د زما کیسه چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم اون کړئ، ځکه دلته هره کیسه د یو پټ حقیقت او قوي سبق سره ختمیږي. حیات حیران شو. هغه فکر وکړ چې شاید د کلي کومه غریبه نجلۍ وي. هغه ویل: که ته مرسته غواړې زه به در سره مرسته وکړم، خو ستا کور چیرته دی؟ نجلۍ ورو خپل لاس د هدیرې طرف ته ونیو. حیات سمدلاسه وډار شو. د هغه زړه زور زور درزېده، ځکه د هدیرې په اړه به خلکو ویل چې هلته جنات د شپې واده کوي. خو حیات ډېر زړهسوانده انسان و. هغه فکر وکړ که زه مرسته ونه کوم نو دا بیچاره نجلۍ به څه وکړي. هغه د نجلۍ سره روان شو. لاره خاموشه وه، یوازې د باد شور او د سپیو غپا اورېدل کېده. کله چې هغوی هدیرې ته ورسېدل حیات حیران پاتې شو. هلته ټول قبرونه په شنو څراغونو روښانه وو او د هدیرې په منځ کې یو لوی کور ښکاره شو، داسې کور چې مخکې هلته هیڅ کله نه و. نجلۍ وویل: ژر راځه، واده شروع کیږي. حیات ورو ورو د دروازې ته نږدې شو. دروازه په خپله خلاصه شوه. دننه لسګونه خلک ناست وو، خو د هغوی سترګې عجیبې وې. ځینې خلک بې سوري وو، ځینې به خندا کوله، خو غږ به یې د انسانانو په شان نه و. حیات پوه شو چې دا عادي خلک نه دي. هغه غواستل بیرته وتښتي، خو ناڅاپه دروازه بنده شوه. یو بوډا سړی چې اوږده توره ږیره یې لرله راپورته شو او په غټ اواز یې وویل: د واده میلمه راکړئ. ټولو خلکو یو ځای حیات ته وکتل او بیا یې عجیبې خنداګانې شروع کړې. حیات سخت وډار شو. د هغه پښې رپېدې، خو هغه ځان مضبوط کړ او وویل: زه یوازې د دې نجلۍ مرسته کول غواستل. بوډا سړی ورو مسکی شو او ویل: ته ډېر ښه انسان یې، همدا وجه ده چې موږ تا انتخاب کړی. حیات حیران شو. انتخاب د څه لپاره؟ بوډا سړی وویل: نن شپه د جناتو د شهزادګۍ واده دی او ته به زموږ خاص میلمه یې. ناڅاپه ټول کور تیاره شو، یوازې شنې سترګې ښکاره کېدې. بیا د ډول اواز زیات شو. د کور په منځ کې یوه لویه څوکۍ راوړل شوه. هغه نجلۍ چې حیات راوسته وه اوس په سرو جامو کې ناسته وه، خو د هغه مخ بدل شوی و. اوس یې سترګې لکه اور بلیدل.
حیات ورو شاته روان شو. هغه پوه شو چې دا ټول جال و. شهزادګي وویل حیات ته ډیر پاک زړه انسان یې. موږ غواړو ته زموږ په نړۍ کې پاتې شي. حیات وویل زه انسان یم، زه خپل مور او پلار نشم پرېښودلی. ناڅاپه د کور ټول خلک خسته شول. دیوالونه ولړزېدل، باد زورور شو او د بوډا سر یې غږ راغی. هیڅ انسان دلته نشي راتلی او بیرته ژوندی نشي تللی. حیات ډیر وډار شو، خو ناڅاپه هغه ته د خپلې مور خبره یاده شوه. مور به یې همیشه ویل کله چې ویره درشي د الله نام واخله. حیات سمدلاسه آیت الکرسی ویل شروع کرد. هماغه شیبه د کور څراغونه مړه شول. د جناتو چیغې پورته شوې. شهزادګي خپل غوږونه ونیول. بوډا سړی چیغه کرد. دا ما وایه. خو حیات نور هم په لوړ غږ قرآن ویل. ناڅاپه د کور دیوالونه درز ماتېدل شروع شول. شنه څراغونه سره شول. جنات یو په بل پسې ورکېدل. حیات موقع پیدا کرد و منډه یې کرد. هغه له کوره راووته، د هدیرې له منځه تیر شو او تر شا یې د چیغو آوازونه اورېدل. کله چې هغه د کلي سر ته ورسید سهار شوی و. هغه سهسه و، جامه یې خاورې شوې وې. خلک چې راویښ شو حیات یې ولید او حیران شول. یو بوډا کلیوال وویل ته ژوندی یې؟ هېڅوک له هغې هدیرې نه ژوندی نه دی راغلی. حیات ټولې خبرې خلکو ته وکړې. ځینو خلکو باور ونه کړه، خو یوه بوډۍ ښځه وژړل او ویې زما زوی هم کلونه مخکې هلته تللی و او بیا هیڅکله راستون نشو. له هغې ورځې وروسته د کلي خلک پوه شول چې د شپې نامعلوم اوازونه تعقیبول خطرناک دي. خو کیسه دلته ختمه نه شوه. څو ورځې وروسته حیات یوه شپه بیا هماغه ژړا واورېده. حیات بیرته راشه. هغه سمدلاسه له خوبه راپاڅېد. خوله یې وچه شوې وه. هغه کړکۍ ته وکتل او لرې د هماغې نجلۍ سوری ولید. خو دا ځل حیات هوښیار شوې وه. هغه سمدلاسه قرآن راواخیست او تلاوت یې شروع کړ. سوری ورو ورک شو. سبا سهار حیات د کلي جومات ته لاړ. ملا صاحب ته یې هر څه وویل. ملا صاحب وویل جنات کمزوري نه دي، خو د الله د کلام نه ډېر ویره لري. انسان باید هیڅکله د نامعلومو شیانو پسې لاړ نشي. له هغې ورځې وروسته حیات هره شپه لمونځ او دعا شروع کړه. هغه پوه شو چې یوازې زړورتیا کافي نه ده، بلکې د الله مرسته تر ټولو لوی طاقت دی. یو کال وروسته د کلي خلک خوشحاله وو، ځکه هدیره بیا خاموشه شوې وه. نور به د شپې د دوی اواز نه راتلو. خو یو باراني ماښام یو مسافر کلي ته راغی. هغه وویل زه لاره ورکه کړئ. آیا دلته د شپې تېرولو ځای شته؟ خلکو ورته وویل هدیرې ته مه نږدې کېږه. خو مسافر وخندل. هغه وویل زه له هیچا نه ویرم. حیات چې دا خبره واورېده سمدلاسه یې هغه سړي ته وویل وروره، ځینې خبرې ټوکې نه وي. ما خپله هلته څه لیدلی دي. خو مسافر د حیات خبره ونه منله. هماغه شپه هغه سړی ورک شو. سهار خلکو د هدیرې ترڅنګ یوازې د هغه بوټونه وموندل. ټول کلی وډار شو. حیات بیا پوه شو چې بد طاقتونه تل انسان دوکه کوي،
خاصتا هغه خلک چې غرور لري او د الله نه لرې وي. همدا وجه وه چې حیات وروسته د کلي ماشومانو ته نصیحت کوه. هغه به ویل هیڅ کله د نامعلومو اوازونو پسې مه ځئ. هیڅ کله غرور مه کوئ او د الله ذکر مه هېروئ. کلونه تیر شول. حیات بوډا شو خو هغه شپه یې هیڅ کله هیره نکړه. یوه ورځ د هغه لمسیانو ترې پوښتل نیکه جانه آیا رښتیا جنات شته؟ حیات موسکی شو او ویل خو تر ټولو خطرناک جن نه دی. تر ټولو خطرناک د انسان لالچ، غرور او د الله نه لرې کېدل دي. بیا یې خپل لمسیان غیږ کې ونیول او ویې ویل که انسان ایمان قوي وساتي نو هیڅ څه ورته زیان نشي رسولی. هماغه شپه حیات د اسمان طرف ته وکتل. سپوږمۍ روښانه وه. هدیره خاموشه وه. خو ناڅاپه لرې د ډول یو کمزوري اواز واورېدل شو. حیات سترګې پټې کړې او ورو یې وویل یا الله زموږ ساتنه وکړه. او همدلته د دا جناتو واده دا ویرونکي یو عبرتناکه کیسه ختمیږي. که تاسو فکر کوئ چې ایمان د هرې ویرې نه لوی طاقت دی نو په کمنټ کې ولیکئ الله زموږ ساتونکی دی. ویډیو ضرور لایک او له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او د زما کیسه چینل سبسکرایب کول مه هیروئ ځکه دلته هره کیسه یو راز، یو سبق او یو حقیقت لري.